د نشئی توکو مسلکي قاچاقچیان خو د کندوز د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ځواکونو له مقررو هڅو پټ پاتې نشو. دغه کسان چې شمیر 15 تنو ته رسیږي د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او له یادو کسانو څخه 9 کیلوګرامه د شیشې په نامه نشئی توکي او 50 کیلوګرامه نوشادر هم ترلاسه شوي دي. کندوز ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځیرکو او زړورو پولیسو په تیرو 4 ساعتونو کې 15 تنه هغه کسان چې نشئی توکي زموږ په هیوادوالو باندې پلورل هغه نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي. دغه 15 کسیزه ډله چې موږ نیولې دا یو غټ بانډ او د شمال ختیځ زون کې دا ډېر غټ کاروباریانو چې په مختلفو ولایتو کې کاروبار کاوه او دوی خپل هم د مختلفو ولایتونو دي چې دوی سره راټول شوي یو ځای او بالفعل موږ له موادو سره یو ځای ونیول. په ورته وخت کې د دغو نشئی توکو د قاچاقچیانو نیول د کندوز د اوسیدونکو له هرکلي سره مخ شوي دي. دوی له اسلامي امارت څخه د نشئی توکو پر وړاندې د جدي مبارزې له امله مننه کوي او دا کار په ټولنه کې د دې ناوړه پدیدې څخه د ځوانانو خلاصون په ګوته کوي. بسیار خوشحال هستیم از اینکه قاچاقبرها را گرفته از امارات بسیار زیاد تشکر میکنیم که همین مواد مخدر کسایی که میفروشن را کسایی که استعمال میکنن را بگیر گرفتار کنن و پنجه قانون بسپارن که همین مواد از مملکت ما از وطن ما گم شوند. ما از این کارشان بسیار خوشحال هستیم که به خاطر که از این مواد مخدر از جزا جلوگیری کرده به خاطر که جوانای ما معتاد میشه دیگه میشه بسیار خوشحال هستیم از خاطرش. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره د نشئی توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې او اوس په هیواد کې د دې نشئی توکو قاچاق، کښت او پلور په تیرو 12 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي.